په روان مالي کال کې په اداراتو کې څومره کسان تاسو استخدام کړي دي؟ څومره خالي تشکیلونه ول او څومره کسان ورته د آزاد رقابت له لارې لاره پیدا کړې ده؟ مننه کوم ستوري صاحب محترم، ډېره ښه پوښتنه مو مطرح کړله. تاسو ته معلومه ده په اسلامي شریعت کې بیا په ټوله کې په قرآن کریم او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مبارکو احادیثو کې کار اهلي کار ته پر سپارلو باندې ډېر زیات ټینګار او تاکید شوی. الله تعالی په قرآن کریم کې فرمایي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. الله تعالی تاسې امر کوي چې تاسې امانات، تاسې دندې او مسؤلیتونه هغو کسانو ته وسپارئ چې هغوی د دې اهل یې. همداسې په احادیثو، په ګڼ شمېر احادیثو کې هم پر دې موضوع باندې ډېر زیات ټینګار شوی. نو همدې ته په کتو په زابل ولایت کې موږ کار اهلي کار ته پر سپارلو باندې هغوی باندې موږ د دغې پروسې پر شفافیت باندې ډېر کار کړی. د دې کال په اوږدو کې تقریبا تر 350 پورې بسنونه هغې اعلان ته تللي او بیا په ډېر شفاف ډول باندې د شرایطو ته په نظر ساتلو باندې اهل او وړ کسان تقریبا تر 190 تر 200 کسانو پورې هغوی پر دندو باندې ګمارل شوي دي. کوم وخت چې تاسو امتحان اخلئ، ډېری کسان په امتحان کې ګډون کوي د آزاد رقابت له لارې البته، نو ستاسو سره په دغه کمیټه کې نور کوم ارګانونه داخل دي؟ نور کوم غړي شته او که نه یوازې تاسو او د اړوند ادارې مسؤلین کې پکښې؟ ستوري صاحب محترم، د استخدام لپاره په هر ولایت کې یو ولایتي کمیټه جوړه شوې چې د ولایت مقام نماینده او د اصلاحاتي ادارې امریت او د مربوطه ریاست، یعنې په کوم ریاست کې چې استخدام کېږي د هغوی له رئیس صاحب او امیر صاحب څخه تشکیلیږي. نو دغه کمیټه د دغې پروسې د لا شفافیت او د لا روڼتیا په موخه باندې دغه کمیټه ورته جوړه شوې ده. دلته په زابل ولایت کې د دغې د استخدام د پروسې د شفافیت دا دلیل کېدلی شي چې موږ د دغه روان کال په اوږدو کې تر اوسه د استخدام په اړه هیڅ نوع شکایت موږ ته نه ده راجع شوی. تاسو ته معلومه ده په اسلامي نظام کې د شکایت او د انتقاد هغه دروازه در چا پر مخ باندې خلاصه ده. هر څوک کولی شي د خپل حق غوښتنه له هر څومره لوړ رتبه کس څخه وکړي. نو چې دا دلته شکایت نه ده ثبت شوی او بیا د دغې استخدام له پروسې وروسته چې موږ هلته نظارت کړی یا مو د خلکو نظر د هغوی په هکله باندې اخیستی، هېڅ نوع شکایت موږ نه ده اورېدلی. نو دا د دغې پروسې د شفافیت او د روڼتیا یو ښکاره دلیل ده.